د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل د تلې په پنځمه د دې ولایت طب پونځي د 350مې دورې د ولس نجونو په ګډون د اویاتنو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي د خبرو پر مهال فارغانو د هغوی کورنیو او استادانو ته د دوی د فراغت له امله مبارکي ورکړه. همداراز له ټولو مننه وکړه چې په سختو حالاتو کې زده کړې ترسره کړې، خو ورته یې د لا لوړو زده کړو ترسره کولو سپارښتنه وکړه. هغه زیاته کړه ننګرهار طب پونځي 15 لسیزې وړاندې تاسیس شوی چې د هیواد په کچه تر ټولو زیات ډاکټران ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي. همداراز له نویو فارغ شو وغوښتل چې له هر ډول تعصب پرته په کیفیت او معیار سره په ټولنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. او نننی مجلس د خوشحالۍ مجلس، نننی مجلس د زه ورته د توپیر په سترګه ګورم چې دا نن افغاني ټولنې ته خادمي وړاندې کوي. نننی مجلس کې هغه ځوانان د فراغت سند ترلاسه کوي چې دردېدلې، کړېدلې او ځورېدلې ټولنې ته تر ډېر توقعات دي. دوستان، زه د هر څه نه مخه دغو محترمو فارغینو ته، زما ګرانو خویندو ته چې په دې لار د 11 خویندې دي او همدارنګه زما ګرانو ورونو ته چې 350 دي، دوی ته مبارکي وایم. د زړه نه مبارک شه خویندو ورونو. اما د مبارکۍ نه مخته ستاسو والدینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. 350مه دوره د معنا دا ده چې دا د 50 کلونو نه زیات تاریخ دا پوهنځی دی. مشرانو خبرې وکړې. یو وخت همدې پوهنتون ډاکټر صاحبان فارغول، ټولنې ته د خدمت په شکل وړاندې کول، د ټولنې تداوي کوله، مشکل حل کول، بیرون ته د تګ اړتیا ده. زه هیله مند یم چې نن هم موږ نه لاس په کار شو، موږ هم په ټول قوت باندې د خپلو وګړو د خپلو ولسونو تر څنګ ودرېږو او همدارنګه په هغه شکل چې مناسب وي د هغوی خدمت وکړو. توقع د دغه نسل څخه او د دغو ځوانانو څخه په ټوله کې همدا ده. دوستان، د دښمن پر مخ سرتېره ده چې موږ د هغو ورانکارو پر مخ سرتېره ده چې د علم او د تحصیل معنی ګرځي. بیا هم د دغو موانعو سره هم موږ نن فارغین لرو، هغه هم د طب د پوهنځي څخه. دوستان، نو دا ویاړ او افتخار د ټولو افغانانو ته دوستانو مبارک وي. نن زما ګرانو خویندو ورونو ډېر غټ مسؤلیت نن در په غاړه شوی ده. دا یوازې فراغت نه ده، دا یو مسؤلیت ده ستاسو په اوږو باندې. زما هیله به خویندو ورونو در څخه دا وي چې لاړ شئ بهر د افغانستان نه، تخصص وکړئ، ماستري وکړئ، پي ایچ ډي وکړئ او د علم سره راشئ دې ټولنه کې مثبت تغییر راوړئ. یوازینی تغییر چې په افغانستان کې راوړی شو، یوازینی د خوشحالۍ او د بهبود لاره مو د علم او د تحصیل لاره ده. که علم ولرو باور وکړئ ارام ژوند وکړو. که علم ولرو اقتصاد مو پیاوړی کېږي او اقتصاد چې ولرو یو ټولنه کې خوشبختي رامنځته کېږي. یعنې اساس د خوشبختۍ هغه علم او تحصیل ده. دوستانو، نو زه هیله مند یم غږ در باندې کوم ځوانانو، خویندو ورونو چې د دې نه وروسته بلې مرحلې ته مو ډېر متوجه اوسئ. بهر لاړ شئ، اروپا ته لاړ شئ، په اسیایي ممالکو کې سختي په ځان تېره کړئ. اما داسې برخو کې تخصص وکړئ چې بېرته د درپېدلې ټولنې ته معاصر تمام شي او بېرته په دې ټولنه کې د خادم په حیث باندې تاسو خدمت وکړئ. دوستانو، د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بهسودوال له فارغانو وغوښتل چې تر فراغت وروسته هم له خپل پوهنځي سره د ښه والي او ستونزو د حل په موخه په اړیکه کې پاتې شي. نو واقعي مقصد هغه مقصد دی چې دوی د ژوند تر پایه پورې د پوهنتونونو او د اکاډمیک مراکزو سره خپله اړیکه وساتي. او زه خپل ګرانو شاګردانو نه هیله لرم چې دغه فراغت آخري فراغت نه وي، بلکې دوی تخصص، ماستري او د پي ایچ ډي تر کچې پورې باید لوړې علمي زده کړې ته ادامه ورکړي. د طب پوهنځي څخه فارغ شوو محصلینو ژمنه وکړه چې په پوره ایماندارۍ او صداقت سره به ټولنې ته خدمت وکړي.